هغه ساینسي څیزونه چې ساینسدانان په دغه کولو باندې اوس وتوانېدل، خو مګر الله تعالی په اړه په قرآن کریم کې 1400 کاله مخکې فرمایلي. الله تعالی د سورة الانبیاء په 22 آیت کې فرمایي: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. او موږ اسمان یو خوندي چت جوړ کړی دی، خو دغه کفار د هغه نښانو لوري ته هیڅ پاملرنه نه کوي. چې دغه د ځمکې اتموسفیر ته اشاره کوي. اتموسفیر د ګازونو مخلوق دی چې د ځمکې شاوخوا ګرځي. اتموسفیر موږ ته د تنفس کولو لپاره هوا چمتو کوي. همدارنګه اتموسفیر د دفاع کوونکي چت یا ډال په شان دی چې د ځمکې دفاع کوي، چې د ځمکه د لمر د مضرو وړانګو همدارنګه د فضایي ډبرو یا تیږو څخه ژغوري. اتموسفیر د ځمکې ژوند ژغوري. مطلب اتموسفیر د یو د دفاع کوونکي چت یا ډال په شان دی چې ځمکه د زهرناکو شیانو څخه ژغوري، چې الله تعالی ورته هم په قرآن کریم کې د خوندي چت اشاره کړې ده. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي، در سره یې لایک کړئ او د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره عبدالرحیم حنانزي سره اوسئ. زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ.